افغانستان د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې خوشبختانه الحمدلله زما دې څنګ ته چې تاسو کومه ماشینري ګورئ کوم خلک ګورئ دا نه چین دی او نه پاکستان دی او نه بل کوم هیواد دی او زیاتره دغسې شیان که تاسو وګورئ دا د اندونیزیا څخه راتلل پخوا وایي دا اندونیزي دی ډېر خلکو به ډېر خوښول خو الحمدلله پخوا موږ فکر کوو که دغه لوښي دا وسایل دا د ګاونډ څخه راځي یا د نورو هیوادونو څخه راځي خو الحمدلله افغانستان ورځ تر بلې په راپورته کېدو باندې دی افغانستان ورځ تر بلې د سیلانو سره په سیل کېدو باندې دی خوشبختانه دلته تاسو دغه دومره کاریګر ګورئ دا دومره ماشینري ګورئ دا په جلال آباد کې د لوښو جوړولو کارخانه ده که تاسو هر طرف ته ګورئ دلته ګورئ دا پلیټونه دا هر شي نه دا په جلال آباد کې جوړیږي او دا چې افغان د دې وطن سره مینه لري د دې وطن په ترقۍ او پرمختګ باندې خوشحالیږي یقین موشه چې د زړه نه به په دغسې شیانو باندې خوشحالیږي تاسو ګورئ چې زموږ ډېری ځوانان هغه د بیکارۍ د وجې نه نورو هیوادونو ته ځي د سختو لارو نه سفر کوي او غربي ممالکو ته ځي په دې خاطر باندې چې هغلته حلاله مزدوري وګټي یا رزق وګټي یا ځان دپاره کار وکړي خو الحمدلله هغه خلک چې په دې وطن کې سرمایه ګزاري کوي زه خو یم چې دا د دې وطن اتلان دي او د اتلانو لقب باید ورکړو ځکه چې په دې کارخانه کې نه یوازې دلته بلکې دا څو کسان مصروفه دي 1 2 3 4 5 شپږ تر شل پنځه شو پورې کسان په دې کارخانه کې دلته زموږ او ستاسو افغانان وروڼه مصروفه دي او دغه لوښي جوړیږي هم د خپل وطن تولید هم د خپل وطن ځوانان هم دا خلک ورسره مصروفه دي او ماښام یو حلاله روزي خپل کور ته وړي نو کله چې دلته راغلم دومره خوشحاله شوم چې هغه الفاظ نه داسې تېر و بیر شو نو دا د لوښو جوړولو کارخانه ده په جلال آباد کې د دې د مسؤلینو سره هم خبرې کوو چې دلته څومره کاریګر مصروفه دي څومره لوښي جوړیږي د کم وخت نه په فعالیت باندې شروع کړې ده دا امن او امنیت دا د هر چا دپاره ښه دی کله چې په وطن کې امن نه ځي نو د امن سره دې دپاره زمینه مساعدېږي چې سرمایهداران دلته سرمایه ګزاري وکړي په هغې هیوادوالو باندې مې غږ دی چې په نورو هیوادونو کې تاسو پیسې د پردی بانکونو کې ذخیره کړي دي راځئ راشئ خپل هیواد ته دلته سرمایه ګزاري وکړئ دا ګورئ دلته یو ورور د لوښو جوړولو کارخانه جوړه کړې ده او ډېری ځوانان ډېری خلک په دې کې ورسره مصروفه دي نو هم دغه خلک دا کاریګر ماښام ته کور ته یو څه وړي هم دغه لوښي چې پخوا موږ په ګرانه بیه باندې اخیستل اوس کولی شو چې موږ یې په ارزانه نرخ باندې واخلو او هم هیوادوال ورسره مصروفه دي د خپل وطن تولید دی نو ولا چې دا یو وخت کې به زه ډېری خلکو داسې ویلی چې وایي ستا په غاړه کې چې کوم لباس دی که نه که دغه جامې دي وایي دا پردي دي که دا واسکټ دی دا پردی دی خو هر څه د سر نه خپل پورې موږ پردي شیان استعمالول نو که دلته کله سرمایه ګزاري وشي انشاءالله تعالی یو وخت کې موږ د رخ کارخانه د واسکټ د کورتۍ د بوټ د هر څه چې موږ خپل جوړ کړو دلته به ګڼ شمېر ځوانان او خلک هم پکې مصروفه شي هم به دوی ته د کاروبار زمینه برابره شي هم به ورسره زموږ وطن ترقي وکړي راځئ چې دا لوښي څنګه جوړیږي دا در باندې ګورم تاسو ګورئ چې زما په لاس کې دغه کومې کاسې دي که نه دا یا دې ته ورته دا غټې او وړې مختلفې کاسې یا دا تاسو ګورئ چې هغه په اصطلاح پتنوس ورته وایي چې دغه پکې راوړي که نه خلک شیان پکې راوړي خو زه به داسې وایم چې دا پتنوس څنګه جوړیږي راځئ دا پتنوس موږ ستاسو په مخ کې جوړو په کارخانه کې کار شروع کړو دغه پوډر راخلي استاد دا په طول ورچې دا یو پتنوس د څومره لوښي نه دغې نه جوړیږي دا 200 ګرام ښه یعنې دا یو پتنوس دی ښه د دې دوه پلیټو نه دا یو پتنوس جوړو راځئ چې څه رقم د جوړیږي نو استاده کله ورچو ښه دا ګروپ نه مړ کېږي مړې کا ښه لګیو دا اوس یو پتنوس موږ جوړو ښه تاسو هم وایئ چې دا پتنوس څه رقم د جوړیږي او دا یو دانه جوړ شو دا راوباسو ښه دا جوړ شو دې خوا راشه مومن صاحب دا دې ځې دا ګورې دا تیار د پتنوس واچو ما اوهو ومې نشي دي زه خو یېرېږم ته یې ور واچوه ولا اوس چې له کم را نه شي ښه
نو دلته هم دا ور واچول دا استاد لګېدی په سیخ باندې جوړی واره بس دا نور دغه کېنه چې همداسې ور خپله واریږي هلته دا بیا هلته ایلي کېږي ښه دلته چې لګېدلی دا چې کوم دي ته ورسېږي جوړېږي 2.5 ته به رسېږي دلته درجه ورته لګول لا نو پتنوس جوړېدل خو مومن صاحب وخت نیسي که نه ښه ورته منتظر کېږو دلته چې روان دی دا اضافه مساله باسي ښه اضافه مواد وباسي یعنې ډېره مو اچولي ښه ډېره نه دومره اندازه باسي ښه نو څو منټو کې هغه جوړېږي 2.5 دقیقې نیسي فقط چې موږ یو دغسې پتنوس چې تاسو نه ما وښوده باید جوړې کړو نو ښه اوس په دې پتنوس باندې چې تاسو کوم ګل ګورئ دا یو سټیکر دی ښه یعنې ډېر اسانه به شاید تاسو ووایئ چې دا جوړېږي نو زه استاده ماشاءالله اوس ورباندې سټیکر لګو بره ورباندې دغه د مواد واچول شو په دې غاړو باندې دا یو ډول بل لکه د کیمیکل غوندې دي که نه ښه دا چاڼ نه وځي د چاڼ نه داسې چاڼ په شکل باندې پکې اچول کېږي ها نو بس دا پتنوس باندې مو کار روان کړی دی اوس وګورو چې خدای دې وکړي چې زما دا پتنوس جوړ راشي ماشاءالله دا کوزي کا ها نو دغه تاسو ګورئ اوس استاده څه کوو ورسره دا وزن ورباندې بدو خو تاسو ګورئ دغه پتنوسونه به دا د دې ځوان د لاسونو برکت دی د دې د ګوتو کمال دی سروره سړی مه شي جوړ تازه تکړه طبیعتونه دې ښه دي کلاري ده نوم دې څه دی نقیب الله ته یوازې همدغه پتنوسونه جوړولی شي که نه دا نور شیان هم ته جوړولی شي کار یو ماشین ته ودرېږي ښه یعنې دا مهمه نه ده چې یو کس دی استازي بل دی د بل شي استازي ټول ماشینونه یو رقم ته دي استاد ته استاد فرق ده ښه او پتنوسونه دي زیات وخت د پتنوسو ته درېږم هر ماشین کاروی سم یوازې دا نه څه پتنوسونه هر یو ماشین انشاءالله کاروی سم چې یو کس تا غوندې استاد شي باید څومره وخت کار وکړي 4 میاشتې 3 میاشتې وخت غواړي چې مونږ ته استاد سي او دې مرحلې راورسېږي ښه تا 4 میاشتې کار وکړه هغې نه وروسته بیا استاد شوې 4 میاشتې او څومره وخت کېږي چې په دې کارخانه کې ته کار کوې زیات وخت سو یو کال به کېږي یو کال وړاندې دې څه کول یو کال وړاندې ایران ته تللی وم ښه ایران ته راغلم بېکاره وم اوس شکر الحمدلله چې په خپل وطن کې دلته په کار یم او ډېر ځوانان په کار دی دلته 20 تر 25 پورې ځوانان دلته په کار دي مونږ سره هسې ته یو ځوان یې ستا تر شا څومره فامیل دی چې دې ستا د کار نه سپورټ کېږي یاره فامیل د 8-9 پورې بس کار کوو خپل فامیل چلو داسې کله نه وی که تا دلته چېرته کار نه کولی تا به څه کولی ولا مجبوره و لا ایران به و پردي ملک به و ښه نو دغه ورور چې دلته سرمایه‌ګزاري کړې دا کارخانه یې جوړه کړې ده که نه هسې کله دې ته زړه دعا نه غواړي فامیل کې چې ښه دی چې دلته کار ښه دی که نه اوس به زه د کم وطن مسافر به ولې نه غواړي هر وخت ورته دعا کوو ځکه چې په خپل د نن کور افغانستان کې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده هر وخت ورته دعا کوو ځکه چې خدای دې ورته نور هم ورکړي ډېر ځوانان دلته په کار کړي دي او تا خو دا درد لیدلی دی ته چې کله مسافر وي په بل هېواد کې د غیر قانوني لارو نه تلي څومره درته سخته وه بلکل ډېره سخته وه 3 دفعې ایران ته تللی یم ایران ته چې هم لاړ شو هلته هم دا کار داسې نه چې هلته اسانه ده هلته هم سخته تېره یعنې بل نور هېوادونو کې هم ځوړندې ډوډۍ نشته دی ځوړندې ډوډۍ نشته بلکل دلته چې بیا د خپل کار سره څومره ته ډاډه ګرځي که بهر ګرځي هغه ګرځي که نه نو دا شیان خو بیا په نورو ځینو کې نشته نه نورو ځایو کې دا شیان نشته ځکه هلته خو خپل کور د افغانستان ده
نږدې د مړو ژوندي ته تللی سو بالکل او خپل ځای کې خوشحاله یو، خپل ملک ده. دوی ته خدای الله تعالی خیر ورکړي چې دلته دا کارخانه جوړه کړې ده. دوی ته څنګه چې تاسو ورته دعاګانې کوئ، موږ هم ورته باید دعا ټول هېوادوال ورته دعاګانې وکړي. هغه سرمایهداران چې پیسې یا دلته ګټلي یا په بل ځای کې، خو افغانان دي د دې هېواد دي که نه، او هغوی بیا په ترکیه کې، په دوبۍ کې، په لندن کې او په نورو ځینو کې په بانکونو کې پیسې ذخیره کوي. په هغو د څه غږ دی چې دلته راشي همدغسې کارخانې جوړېږي که نه، پیسې هملته کېږي. نه بالکل ښه خبره دې وکړله. بیا د راسې دلته ډېر ځوانان بېکاره دي، بیا د خپل کاروبار یې دلته جوړ کړي، بانکو کې پیسې او په پردو هېوادونو کې څه فایده نه کوي، فایده نه کوي. خپل افغانستان او خپل تولید دی او خپل کاروبار یې دلته خلاص کړي. ډېر ځوانان بېکاره دي او ځوانان هم په کار سي، د کار زمینه به ورته برابره سي. بالکل بالکل. نو ما دپاره چې دی یو وخت کې دا خبره ډېره دردمنه وه چې خلکو وویلې چې دې خوا نه کباړ ځي او د هغې خوا نه چې دی نوي نوي وسایل راځي که نه. زموږ په دې وطن کې 15 میلیونه نفوس ژوند کوي. دا خوراک ته هم ضرورت لري، لوښو ته هم ضرورت لري، دې وسایلو ته هم ضرورت لري، دې هر څه ته ضرورت لري. نو زه یم که هغه سرمایهداران چې هغوی راشي او په دې خپل وطن کې دغسې شنو کارخانې جوړ